اصلي خزانه قناعت دی. په دې دنیا کې ډېر خلک د خزانو په لټ کې وي. خو یو داسې خزانه شته چې نه په خاورو کې ښخ شوي وي، نه په تلاو کې پروت وي، بلکې هغه خزانه د انسان د زړه دننه وي. او هغه ته وایي قناعت. نن به تاسو ته د یوه غریب فقیر کیسه در وښایو چې د دنیا تر ټولو بډای انسان و، خو خلک به ورته فقیر ویل. د زمانې له خلکو نه لري په یوه کوچني کلي کې یو بوډا فقیر اوسېده. نوم یې بابا شمس الدین و. جامې یې زړې خو تل پاکي، کور یې بیچت او دیوالونه یې چاک شوي، خو زړه یې د تلاو نه هم پاک و. بابا شمس الدین ته هر څوک فقیر وایه، ځکه چې هغه سره مال، دولت او جایداد نه و، خو د هغه زړه دومره پراخ و چې د زرهاو خلکو دردونه پکې ځایېدل. یو ورځ د ښار نه یو مالداره سوداګر کلي ته راغی. نوم یې سردار مجید و. هغه د یوې پټي خزانې په لټ کې وي. هغه اورېدلی و چې په دې کلي کې یو خزانه ده، خو دا خزانه یوازې به موندلی شي چې د زړه نه فقیر وي او د نظر نه شتمن. سردار مجید د خلکو نه پوښتنه شروع کړه، خزانه چیرې ده؟ زه هر څه خرڅوم، بس د خزانه پکار دی. خلک یې موسک شول. ولې؟ که خزانه غواړي نو بابا شمس الدین ته لاړو شه. سردار مجید د خندا نه چاودی. بابا، هغه خو فقیر دی، هغه څه خزانه لري. خو بیا ملاړ. د بابا شمس الدین له کور سره ودرېد او ویل، ای بابا، زه د خزانې په لټه کې یم. خلک وایي چې خزانه ستا سره دی. بابا موسک شو. ویلې، راشه زوی، ناست چې د خوشي ده، د ډوډۍ ده، د اوبه دي، او دا چې زړه مې پاک دی او له الله نه خوش یم، دا زما خزانه دی. سردار مجید حیران شو. خو تا سره خو څه نشته؟ بابا شمس الدین ویل، اصلي خزانه دا دی چې انسان هر حال کې شکر ادا کړي. زه غریب یم، خو زړه مې خوشحال دی. ته شتمن یې، خو زړه دې تش دی. سردار مجید غلی شو. سترګوتې اوښکې راغلې. ټول ژوند یې په مال و دولت پسې تیر کړی و، خو هیڅکله یې د زړه آرام نه موندلی. هغه بابا ته وویل، ته رښتیا وایي، ما اصلي خزانه هیره کړې وه. زه به اوس قناعت زده کوم. زه به د زړه له خوشحالي سره ژوند کوم. وروسته له هغه ورځ سردار مجید د کلي سره مرسته پیل کړه. د بابا شمس الدین د قبر مخې ته به کېناست او ویل به یې، ما له دې فقیر نه اصلي خزانه زده کړه. قناعت هغه خزانه ده چې څوک یې هم در نه نشي اخیستی. مال، دولت، جایداد د هر څه فانی دي، خو د زړه سکون، د روح خوشحالي او د شکر کولو هنر نه زرعیږي نه ختمیږي. د نن ورځ سبق دا دی، اصلي خزانه قناعت دی. که مو زړه خوشحاله وي نو تاسو تر ټولو بډای یاست.